سلامونه، فضلم د بلجیم څخه تاسو د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع ده aantallen شمېرې. نن به زه تاسو نه 0 1 نه ونیسه تر 10 میلیونه پورې شمېرې په اسانې طریقې باندې درښیم، نو تر اخره پورې راسره اوسئ. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 څلور 5 5 6 شپږ 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 شپاړس 17 18 18 19 19 20 شل. دینا بعد زه نشم کولی چې تاسو ته مثال 1 میلیون پورې لاړ شم، نو په اسانه طریقه باندې 20 موږ شلو پورې راغلو که نه. دینا بعد څه شی کوو؟ 1 نه تر 10 پورې موږ زده کړو 1 2 3 4. دینا بعد څه شی کوو؟ اول هماغه راخلو، یو راخلو 1 and 20 یویش 2 and 20 دویش. اول 2 وایو بیا 20 ورسره وایو. بل 3 and 20 دریش، اول 3 وایو هغې نه بعد شل ورسره وایو، فقط n ورسره اضافه کو، n ورسره اضافه کو. 4 and 20 5 and 20 6 and 20 شپږیش 7 and 20 ویش 8 and 20 8 and 20 اتهیش 9 and 20 نهیش. هغې نه بعد 30 دیرش ته راغلو. دې نه بعد بیا څه شی کوم مخکې شل نه 30 پورې راغلم، نو هماغه سیستم دلته مخکې وړي. مثلا 1 and 30 یو او بیا دیرش 2 and 30 دوه دیرش 3 and 30 درې دیرش. همداسې راځي 40 پورې. 40 بیا 40 ګوره 4 0 40 بیا 40 ورپسې 50 دی 50 TIG ورسره اضافه دی. 6 شپږ دی 80 ته بیا څه وایو 60 ت ورسره اضافه دی پلس ت. همداسې راځو 70 اویا 80 اتیا 90 90 100 سل. 100 نه بعد بیا څه شی کوو؟ بیا هماغه شلو دیرشو نه بعد څنګه ځو همداسې دلته هم راځو 200 200 300 300 400 400 ګوره هماغه 400 سل یعنی 400 500 500 همداسې راځو 600 700 800 900 بیا راځو 1000 زر 1000 زر 1000 نه بعد بیا هماغه زوړ پروسیجر دی 1001 101 1002 102 همداسې مخکې ځو چې څنګه سلو نه مخکې راغلي یو اندیز نه بعد بیا هماغه څه ځو فقط اول ورسره 1000 وایي. هغې نه بعد راځو 10000 لس زره 10000 20000 شل زره. همداسې راځو 30000 100000 200000 بیا هغې نه بعد میلیون شپږ صفرونه ورسره اضافه کیږي 1 میلیون. نو دوستانو دا شمېرې وې ډېر زر مې درته تشریح کړې. خدای وکړي چې پوه شوي. که پوه نه وي شوي حتما یو متې بیا واورئ، خو دې پرې قلم څه شی راواخلئ ځان سره ولیکئ څه په ښایسته پوه شئ. نو مننه د لیدو نه. خدای په امان.